یو عالم وی سکول کې مې واړه ودرول وی ته بس جوړېږي ته یو الګ پکې ودرېد وی چې زه بس صحابي جوړېږم چې بچلته صحابي پیژنې صحابي خو چې نبی علیہ السلام لیدلې هغه ایمان راوړی او په حالت د ایمان کې د دنیا نه تللی ما ته وی چې نورې نه پیژنم خو کور راته هر ورځ هر شپه د صحابي قصه بیانېږي چې په صحابو مین شوی ما ځکه وی چې صحابي به جوړېږم نن ته د بچو نه تپوس کوئ څه به جوړېږي یقین وکړئ چې تباهۍ طرف ته روان تاسو نن د ځوانانو دا ګیرې ولیدلې دا ډیزل یې پکې ولیدلې قسم په الله چې یریږم همدا کور رړتو نشي چې په کوم کور کې داسې ځوان ای ځوانه دا جولۍ درته داسې خوراکه مینت درته وکړمه دا علما در پسې ټول راغونډ کړمه په خپو دې پرېوځو چې ته چې په دې کې دا نخرې کوي تا کتلی دي چې د 1,24,000 پیغمبرانو په یو ځای د هغې سنتو مذاق تې وړو ته لا په کور کې ناستې پلاره ته داسې زوی کور کې پرېږدې ځوان دا کور رړتو نشي چرته د کور نه به دې د بېدینۍ اډه جوړه شي اډه دا ته څه کوې بچیا وای په کوم طرف رواني ما ورکوي دا مور دې ورکوي دا بچي ورکوي دا خاندان ورکوي ته چې دا قینچي رالی او د 1,24,000 پیغمبرانو د سنتو په یو ټیم مذاق وړاوی زه به خدای له جواب څه ورکړم ته به میدان محشر کې څنګه د پیغمبرانو مخې له ورځي ته به د امام الانبیا مخې له ورځي مخامخ کېږي به